نو دواړه لاسونه نه خو داسې صرف موټي پاتې شو که نه سنګړې پاتې شوې نو دا جنډه یې صرف په سینې پورې ډایرکټ داسې ونیوه منګولې کټ شوې جنډه یې ډایرکټ په سینې پورې ونیوه چې په سینې پورې و بل کافر پې ګزار وکړو چې وایي کو شهید کو نبي علیه الصلاة والسلام بادشاهانو ته د دین اسلام دعوت ورکول شروع کړو خطونه به یې سفیرانو له ورکول یو بادشاه ته به یې د دین اسلام دعوت ورکو نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د دغې علاقې چې کوم بادشاه و هغه ته د دین اسلام دپاره د دعوت ورکولو دپاره خپل سفیر ته خط ورکړو چې دا هغه ته ورسوه نو د دغې علاقې د بادشاه چې کوم گورنر و د هغه نوم شرجیل و دې شرجیل دغه سفیر شهید کو سفیر نوم حارث بن عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام دله خط ورکړو چې دا ته ووسه نو د حارث بن عمر رضی الله تعالی عنه شهید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې ډیر زیات خفه شو چې یاره د سفیر ته خو تر ننه پورې چا څه ویلي نه دي د دې نه بعد خو به د سفیرانو دا ژوند هم په خطر کې شي خلک به یو بل ته دعوت هم نشي ورکولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو د 3000 کسانو جماعت تیار کو ویلاړ شي دغه علاقې ته او د موتا په طرف باندې روان کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 3000 کسانو امیر زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ مقرر کو او بیا یې وفرمایل وی کو زید چرته شهید شو نو بیا به جعفر بن ابي طالب د دې لښکر امیر وي او کو چرته جعفر هم شهید شو نو بیا به عبد الله ابن رواحه د دې لښکر امیر وي دې وجه دې غزا ته غزوه جيش الامراء هم ویل شي غزوه جيش الامراء ځکه په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 امیران مقرر کړي وي اول به زید بن حارثه امیری کو دې شهید شو دنه ورسته به جعفر امیر وي کو دې شهید شو دنه ورسته عبد الله ابن رواحه امیر وي کو دې شهید شو بیا د مسلمانان په خپل خوښه ځل امیر مقرر کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سره روان شو او سپینه جنډه راواغسته او زید بن حارثه له ورکړه وی دا جنډه بستا سره دا ستاسو جنډه ده سپینه جنډه ده ځان سره واخلئ دا د امن جنډه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ویلم به هغه علاقې ته او هغه ځای ته ورشئ په کم ځای کې چې زموږ صحابي شهید کړی زموږ سفیر شهید کړی دی حارث ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کم ځای کې شهید کړی هغه ځای ته ویلم به لاړ شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی اول به خلکو له د اسلام دعوت ورکړي اول ورته جنگ سره مکوئ وای ورته مونږ راغلی او مونږ تاسو ته د اسلام دعوت درکو تاسو زموږ صحابي شهید کړي خو مونږ درته بیا مو مسلمانان شئ کو اسلام وروړو فبها اس ورته مو وای او کو اسلام را نه وروړو بیا د الله نه امداد غواړو جهاد شروع کوي بیا سره جهاد شروع کوي او نبی رسول الله د صحابه کرامو سره په خپل روان دي د سنیت الوداع مقام پورې ورسېدو دې لښکر سره په خپل روان دي الته چې ورسېدل صحابه کرامو ته ویل لږ ایثار شي زه یو څو خبرې کول غواړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاسېدو خطبه یې وویلله او بیان یې شروع کړو وی زه تاسو ته هم چې د الله نه ویریږئ زه غزاله زه خو ګوره تقوا فرې نه دی فرېزګاري فرې نه دی د الله نه یره کوئ او د خپلو ملګرو خیال ساتئ د خپل ملګري خبرګیري اخلئ او د الله په لاره کې جهاد کوئ ګوره د بلې خبرې دپاره نه جهاد له خو صرف نیت په د اعلا کلمت الله وي چې د الله کلمه اوچته شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی خیانت او دوکه به نه کوئ او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی واړو ماشومان ښځې او بوډاګان دا به نه قتلوئ دې 3 قسمه خلکو ته به څه نه وایئ بچو ته به څه نه وایئ زنانو ته به څه نه وایئ او بوډاګانو ته به څه نه وایئ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام رخصت کړو دغې ځای نه وی ځئ تاسو غزاله چې کله غزاله روانېدل عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی په جړا شو خلک حیرانه شو چې دی ولې جاړي عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی فرمایل وی اما والله ما بي حب الدنيا قسم په الله زما د دنیا سره مینه نشته چې زه د دنیا د مینې په وجه نه جاړم تاسو به چې عبدالله ابن رواحه چېرته به دنیا پسې جاړي جنګ له روان دی نه زه به دنیا پسې نه جاړم خو ما د نبي علیه الصلوۃ والسلام نه د آیت مبارکه اورېدلې دی چې وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا چې جهنم باندې به هر انسان تیریږي هر انسان به په جهنم تیریږي خو مسلمانان به پې پارځي تیر به شي جنت ته به ورشي کفار به پکې پاتې شي
وی ما ته پته نشته دی چې جهنم ته ور داخل شم نو چې وځم به ته بیا څنګه په جهنم مې لاره ده جنت ته به ځم خو نه پوهېږم چې جهنم ته داخل شم چې وځم به ته بیا څنګه په دې خبره باندې جاړم نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو نه رخصت شو او عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه روان شو او صحابه کرام سره روان دي عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ورته اشعار وایي خلک ورته وی کنه عبدالله ابن رواحه الله دې په خیر او په عافیت باندې واپس راولنو الله دې روغ جوړ راولا عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه اشعار شروع کړو وی تاسو ما ته وایي چې الله دې روغ جوړ راولا او زه د الله نه دعا کوم چې الله ما ته مغفرت نصیب کا او الله په دې جنگ کې په ما داسې زخم ولګو چې هغه زګونه کوي زګونه کوي دا کم ځای نه چې ډېره وینه بهیږي نو دا وینه داسې زګ وږي که نه وایي زه خو د الله نه دا دعا غواړم چې الله ما له په دې جنګ کې داسې زخم راکړه چې دا وینه پې زګونه وکړي زګونه او الله ما هلته شهید کړي زما د واپسۍ دعا تاسو مه کوئ بهرحال صحابه کرامو سره روان دي او عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه اشعار وی چې کله شرجیل ته فتح ولګېدله چې د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرام را روان دي دې علاقې ته نو د 1,00,000 فوج تیار کو 1,00,000 یو طرف ته څو دي 3,000 بل طرف ته څو دي 1,00,000 فوج تیار کو د اسلحې نه ډک هرقل بادشاہ ته خبر ولېږو ما لږ نور فوج پکار دی نو 1,00,000 فوج ولا هغه راولېږو د دې طرف نه 3,000 صحابه کرام د هغې طرف نه 2,00,000 فوج هغه بالکل د اسلحې نه ډک دا مخې له ووتل چې صحابه کرام دغې ځای ته ورسېدل او فتح ورته ولګېده چې شرجیل زمونږ خلاف 2,00,000 فوج مخې ته ودرولی دی نو مشوره وکړه وی نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر لیږو بیا به نبی علیه السلام فرمایي چې ما ته خو ولې نه وي خبر ورته لیږو چې د الله پاکه پیغمبر موږ له خو 2,00,000 فوج مقابلې له راوتی دی او هغه هم د اسلحې نه ډک دی موږ صرف 3,000 کسان یو څه وکړو جهاد وکړو که واپس در شو که جهاد وکړو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل وی بالکل نبی علیه الصلاة والسلام ته موږ د دې خبر نه ورکړو وی ولې وی قسم په الله دا خو هغه شی ده چې د کوم شي تاسو انتظار کو دا خو هغه خبره ده تاسو به د شهادت تمنا نه غوښته نو شهادت خو مخې ته موجود دی که نه ولې موږ په شا کېږو نبي علیه السلام ته خبر لیږو نه بالکل نبي علیه الصلاة والسلام ته خبر نه لیږو وی موږ ته 2 خوشحالۍ به ضرور په دې 2 خوشحالو کې یوه میلاوېږي په 2 خوشحالو کې موږ ته خوشحالي ضرور ده یا به غازیان جوړ شو یا به شهیدان شو 2 خوشحالۍ دي که نه یا به غازیان جوړېږو یا به شهیدان جوړېږو او موږ د دې دواړو تمنا کوو نو بیا نبي علیه السلام ته سره خبر لیږو چې موږ جهاد وکړو که ونه کړو ټول صحابه کرام بس خبره خو هم دغه ده که نه موږ خو شهادت د الله غواړو نو چې شهادت غواړو بیا جنګ ولې نه کوو بهرحال 3,000 لښکر دا مخامخ شو د 2,00,000 کسانو سره دا د اسلام زور په هغې زمانه کې 3,000 کسان مخامخ شو د 2,00,000 کفارو سره او جنگ شروع شو جنډه د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره وه هغه شهید شو چې جنډه ته ورته اوېده نو جعفر رضی الله تعالی عنه جنډې ته لاس کو ډایرکټ جنډه جعفر رضی الله تعالی عنه راواغسته او جعفر رضی الله تعالی عنه د کفارو منځ ته ورودانګل جنگ کوي جهاد کوي حتی در دې پورې چې اسې زخمی شو وی نور زما اس مخې ته نشي تللی د اس نه راکوش چې راکوش شو نو توره یې راواغسته د اس ته خپې ووالې خپې ورله کټ کړې دا خپې ولې اس له کټ کولې خپې ورله ځکه کټ کولې زه خو اسې شهید کېږم خو چې دا اس مې د دوی په کارو خو رانشي که نه اس به زما د مسلمانانو اس پی او د کفارو په لاس کې به ورشي نو د مسلمانانو خلاف به بیا جنګ شروع کړي نو هغې اس له خپې ووالې وایي چې د مسلمانانو خلاف نه استعمالېږي هغه له یې دا سوی کټ کړي او مخې ته وروتو او اشعار یې شروع کړو زه خو هغې جنت له راتلونکي یم چې د کوم جنت ما تمنا کوله زه خو هغه جنت ډېر نږدې یم او جنګ یې شروع کړو نو په کوم لاس کې چې جنډه نیولې وه که نه هغه لاس ور یو کافر په توره ووه نو زر یې په بل لاس کې جنډه ونیوه ځمکې ته یې پرې نه ښودله ځمکې ته یې جنډه پرې نه ښوده نو بل کافر راغی دا بل لاس یې ولې ووه چې ویلې و نو دواړه لاسونو نه خو داسې صرف موټي پاتې شو که نه سنګړې پاتې شوې نو دا جنډه یې صرف په سینې پورې ډایرکټ داسې ونیوه منګولې کټ شوې جنډه یې ډایرکټ په سینې پورې ونیوه چې په سینې پورې و بل کافر پرې ګزار وکړو چې ویې کړو شهید کړو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی منډه کړه جنډه یې ترې راواغسته عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه جعفر رضی الله تعالی عنه چې که نه نو حدیث مبارک کې راځي وایي د ده لاش چې وکتی شو که نه نو لسکم 100 زخمونه پیو او دا لسکم 100 زخمه چې دا ټول په سینه خوړلي وو په شا یو زخم هم نه و دا ټول د مخې طرف نه خوړلي وو
دا ټول زخمونه مخکې نه خوړلي وو. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه جنډې ته لاس کو او جنګ شروع کو. چې څنګه روان شو کنه نو د تره زوی ولا ورغی داسې د هغه سره پوټې او د غوښې په لاس کې هغه تره زوی ولا ورکو وی امیر صاحب زمونږ محترم ډېره فاقه در باندې تېره شوې ده اوس مخکې کفارو ته ور روانې په دې اړوکې باندې لږه خوله و چې د ګېټې د ته لاړ شي چې لږ طاقت درته راشي. نو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی هغه نه دا غوښې دا پوټې داسې واخیستو چې داسې څنګه خوله یې پکې خو داسې وی چوپو چې وی چوپو ډاري کې ورته وکړو وی ښه زه به د غوښې پوټې خورم دلته مسلمانانو باندې تکلیف شروع دی او زه به د غوښې پوټې خورم هغه یې ورته وکړو مخې ته شو چې مخې ته شو یو ګزار په کافرو کو دې زخمي کو. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه زخمي شو چې دې زخمي شو کنه نو دې لږ خپه نیولی شو داسې لږ انسان دی کنه لږ تردد خو راشي کنه چې مخکې اوس ورشم که ور نه شمه دې لږ خپه نیولی شو چې خپه نیولی شو نو د خپل نفس ته وویل وی ای نفسه ته ما د جنت نه وروستو کوې ته ما د جهاد نه وروستو کوې نه ډایرک ورمخکې شو او ورمخکې شو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه جنگ شروع کو حتی در دې پورې چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه هم شهید شو.